وما علينا إلا البلاغ المبين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. او جنتیان به دوزخیانو ته आवाज وکړي دا چې یقینا مونږ هغه وعده چې زمونږ رب لمونږ سره کړې وه حق ومندله. نو آیا تاسو هم هغه وعده حق ومندله چې ستاسو رب له تاسو سره کړې وه؟ هغوی به ووایي او فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. نو د دوی په منځ کې به یو اعلان کوونکی اعلان وکړي چې د الله لعنت په ظالمانو باندې دی. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هغه کسان چې د الله له لارې نه منع کول کوي او په دې کې کوږوالی لټوي او هم دوی د آخرت منکر دي. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. او د دوانو په منځ کې پرده ده او د اعراف له پاسه به څلور کسان وي چې دوی به هر یو له جنتیانو او دوزخیانو نه په خپلو علامو سره پیژني. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. او دوی به جنتیانو ته आवाज وکړي چې پر تاسو دې سلام وي. دوی لا جنت ته داخل شوي نه دي او دوی جنت ته د ننوتلو تمه لري. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. او کله چې د دوی سترګې د دوزخیانو په طرف واړولی شي دوی به وایي ای زمونږ ربه مونږ له ظالم قوم سره مه یوځای کوه. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. او د اعراب ملګري به داسې سړو ته आवाज وکړي چې دوی به په خپلو نښو سره پیژني. دوی به ورته وایي تاسو ته نه خو ستاسو ډلې فایده در ورسوله او نه هغه چې تاسو به تکبر کاوه. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. آیا دا هغه کسان دي چې تاسو به قسمونه خوړل چې الله به دوی ته رحمت ونه رسوي؟ دوی ته ویل شوي دي چې تاسو جنت ته داخل شئ پر تاسو باندې هیڅ ویره نشته او نه به تاسو غمجن کیږئ. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. او دوزخیان به جنتیانو ته आवाज وکړي دا چې تاسو پر مونږ باندې څه اوبه راتوی کړئ یا له هغه څه نه چې الله تاسو ته درکړي دي څه راکړئ. جنتیان به ووایي بېشکه الله دا دواړه په کافرانو باندې حرام کړي دي. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. هغه کسان چې خپل دین یې تماشا او لوبه ګرځولی دی او دوی دنیایي ژوند دوکه کړي یعنې غولولی دي. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. نو نن ورځ به یې مونږ په سخت عذاب کې پرېږدو لکه څنګه چې هغوی د خپلې دې ورځې ملاقات هیر کړی او عمل یې پرېښی و او هغه چې دوی به زمونږ له آیاتونو نه انکار کاوه. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. او یقینا مونږ دوی ته کتاب راوړی دی چې مونږ د علم له مخې په تفصیل سره بیان کړی دی چې هدایت او رحمت دی د هغه قوم لپاره چې ایمان راوړي. هل ينظرون إلا تأويله
يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. دوی انتظار نه کوي مګر د هغه قیامت د انجام په هغه ورځ چې د هغه انجام راشي نو هغه کسان به وایي چې دای مخکې هیر کړی وو یقینا زموږ د رب رسولان په حق سره راغلي وو. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. نو آیا زموږ لپاره څه سپارښیان شته چې زموږ لپاره سپارښ وکړي یا موږ واپس کړی شو نو بیا له هغه عمل نه سیوا عمل وکړو چې موږ کاوه. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یقینا دوی خپلو ځانونو ته نقصان رسولی دی او له دوی څخه هغه دروغ ورک شول چې دوی به جوړول. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. بېشکه ستاسو رب هغه الله دی چې اسمانونه او ځمکه په 6 ورځو کې پیدا کړي دي بیا د عرش له پاسه برقراره شو. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هغه چې په شپې سره ورځ پټوي په دې حال کې چې دا شپه هغه ورځ لره په تلوار سره طلب کوي او پیدا کړي د لمر سترګه او سپوږمۍ او ستوري چې د هغه په حکم سره مسخر کړي شوي دي. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. آگاه شي خاص هغه لره دي پیدا کول او حکم کول ډیر برکت والا دی الله چې رب العالمین دی. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تاسو خپل رب وبلی په عجزۍ سره او په پټه سره بېشکه هغه له حد نه تیریدونکي نه خوښوي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. او تاسو په ځمکه کې ورانې مه کوئ د هغې له اصلاح نه پس او تاسو هغه الله رابلی په ویرې سره او په تمه سره بېشکه د الله رحمت نیکي کوونکو ته ډېر نږدې دی. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. او دی هم هغه ذات دی چې هواګانې لیږي چې د هغه له رحمت نه وړاندې زیری ورکوونکي وي. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. تر دې چې کله دا هواګانې درنې ورځې راپورته کړي نو موږ هغه مړ ښار ته روانوو نو موږ په دې سره اوبه نازلوو نو په هغو سره هر قسمه میوې راوباسو همدارنګه به موږ مړي راوباسو د دې لپاره چې تاسو نصیحت ومنئ. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. او پاکیزه ښار د هغې زرغونه د خپل رب په حکم سره روزي او هغه ځمکه چې خرابه یعنی خوروي د هغې زرغونه نه روزي مګر ناقصه. همدارنګه موږ آیاتونه بیا بیا بیانوو د هغه قوم لپاره چې شکر وباسي. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. یقینا موږ نوح خپل قوم ته لیږلی وو نو هغه وویل ای زما قومه تاسو د الله عبادت کوئ تاسو لپاره له هغه نه سیوا بل هیڅ برحق معبود نشته بېشکه زه په تاسو د لوی ورځې له عذاب نه ویریږم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
د هغه د قوم سردارانو ویل بېشکه موږ تا لازماً په ښکاره ګمراهۍ کې وینو. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. هغه ویل ای زما قومه په ما کې هیڅ ګمراهي نشته او لیکن زه د رب العالمین رسول یم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. زه تاسو ته د خپل رب پیغامونه در رسوم او تاسو خیرخواهی کوم او زه د الله له جانبه په هغه څه پوهیږم چې تاسو پرې نه پوهیږئ. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. آیا تاسو په دې تعجب کوئ چې تاسو ته د خپل رب له جانبه نصیحت راغی په داسې سړي چې له هم ستاسو څخه دی د دې لپاره چې تاسو ویروي او د دې لپاره چې تاسو پرهیزګاره شئ او د دې لپاره چې په تاسو رحم وکړی شي. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. نو هغوی دا دروغجن وګاڼه نو موږ هغه ته او هغو کسانو ته چې له ده سره په کشتۍ کې وو نجات ورکړ او هغه کسان مو غرق کړل چې زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي وو بېشکه هغوی ړانده خلک وو. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. او مونږ لېږلی عاد قوم ته د هغوی ورور هود. هغه وویل ای زما قومه تاسو د الله عبادت کوئ تاسو لپاره له هغه نه سوا بل هیڅ برحق معبود نشته آیا نو تاسو نه ویریږئ؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. د هغه د قوم کافرو سردارانو وویل بېشکه مونږ خامخا تا په بېوقوفۍ کې وینو او بېشکه مونږ خامخا په تا ګمان کوو له دروغجنو څخه. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. هغه وویل ای زما قومه په ما کې هیڅ بېوقوفي نشته او لیکن زه د رب العالمین رسول یم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. زه تاسو ته د خپل رب پیغامونه در رسوم او زه ستاسو لپاره خیرخوا امانتدار یم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. آیا تاسو په دې تعجب کوئ چې تاسو ته د خپل رب له جانبه نصیحت راغی په داسې سړي باندې چې له هم ستاسو څخه دی د دې لپاره چې تاسو ویروي. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. او تاسو هغه وخت را یاد کړئ کله چې تاسو له نوح نه پس خلیفګان یعنی ځایناستي جوړ کړئ او تاسو ته په تخلیق کې زیات پراخوالی درکړ نو تاسو د الله نعمتونه یادوئ د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هغوی ویل آیا ته د دې لپاره مونږ ته راغلی چې مونږ د یو الله عبادت وکړو او هغه معبودان پرېږدو چې زمونږ پلرونو یې عبادت کاوه نو هغه عذاب راوله چې ته مونږ په هغه سره ویروې که چیرې ته له ریښتونو څخه یې. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. هغه ویل یقینا پر تاسو باندې د خپل رب له جانبه عذاب او غضب ثابت شو. أتجادلونني في أسماء سميتموها
سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. آیا تاسو زما سره په هغو نومونو کې جګړه کوئ چې هغه تاسو په خپله او ستاسو پلرونو نومولی دي؟ الله د هغو په باره کې هیڅ دلیل نه دی نازل کړی، نو تاسو انتظار کوئ. بېشکه زه تاسو سره له انتظار کوونکو ځنې یم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نو موږ هود ته او هاغو کسانو ته چې له ده سره ایمان راوړی و په خپل رحمت سره نجات ورکړ، او د هاغو کسانو جرړه یعنی بیخ مغوس کړ چا چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو او هغوی له سره مؤمنان نه وو. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. او سمودیانو ته مو د هغوی ورور صالح لیږلی و. هغه وویل ای زما قومه تاسو د الله عبادت کوئ، تاسو لپاره له هغه نه سوا بل هیڅ حق معبود نشته. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. یقینا تاسو ته د خپل رب له جانبه ښکاره معجزه راغلی ده، دا د الله اوښه ده ستاسو لپاره چې نښه ده، نو تاسو دا پرېږدئ چې د الله په ځمکه کې خوراک کوي او دې ته تکلیف مه رسوئ، ګنې نو تاسو لره به ډېر دردونکی عذاب ونیسي. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. او تاسو هاغه وخت یاد کړئ چې الله تاسو له عادیانو نه پس خلیفګان یعنی ځایناستي نایبان جوړ کړئ او تاسو ته په ځمکه کې ځای درکړ چې تاسو د دې ځمکې په نرمو هوارو ځایونو کې هسکې ماڼۍ جوړوئ او تاسو غرونه د کورونو لپاره توګئ یعنی کنئ. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نو تاسو د الله نعمتونه یاد کړئ او په ځمکه کې ورانی کوونکي مه ګرځئ چې فسادیان شئ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. د هغه په قوم کې تکبر کوونکو مشرانو هاغو کسانو ته وویل چې کمزوري کړی شوي وو هغه چاته چې له دوی څخه ایمان راوړی و. آیا تاسو پوهیږئ چې بېشکه صالح د خپل رب له جانبه رالیږل شوی رسول دی؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. هغو کمزور وویل بېشکه موږ په هغه څه ایمان لرونکي یو چې په هغه سره صالح رالیږل شوی دی. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. تکبر کوونکو کسانو وویل بېشکه موږ په هغه څه چې تاسو پرې ایمان راوړی دی کوپر کوونکي یو. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. نو هغوی دغه اوښه ووژله او د خپل رب له حکم نه سرکشي وکړه او وی ویل ای صالحه پر موږ راوله هغه عذاب چې ته موږ په هغه سره ویروې که چېرې ته له رسولانو څخه یې. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. نو دوی سختې زلزلې ونیول نو شول دوی په خپلو کورونو کې پړمخي مړه پراته. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
نو هغه له دوی نه وګرځېده او وی ویل ای زما قومه یقینا ما تاسو ته د خپل رب پیغام در ورساوه او ستاسو خیرخواهي مې وکړه او لیکن تاسو نصیحت یعنی خیرخواهي کوونکي نه خوښوئ. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. او لیږلی و مونږ لوط کله چې هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسو داسې بد کار کوئ چې په مخلوقاتو کې هیڅ یو کس له تاسو نه هغه بد کار ته وړومبی شوی نه دی. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. بېشکه تاسو د شهوت پوره کولو لپاره سړو ته ورځئ په دې حال کې چې له ښځو بیلیږئ بلکې تاسو له حد نه تیریدونکي قوم یئ. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. او د هغه د قوم بل جواب نو سیوا له دینه چې وی ویل دا خلک له خپل کلي نه وباسئ بېشکه دوی داسې خلک دي چې ځان ډېر پاک ساتي. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. نو موږ هغه ته او د هغه خاندان ته نجات ورکړ د هغه له ښځې نه سیوا هغه په پاتې کېدونکو کې وه. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. او موږ پر هغوی باندې ناشنا باران ووراوو نو ته وګوره چې د مجرمانو انجام څنګه و. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. او لیږلی و موږ مدین ته د هغوی ورور شعیب هغه وویل ای زما قومه تاسو د الله عبادت کوئ تاسو لپاره له هغه نه سیوا بل هیڅ حق معبود نشته. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. یقینا تاسو ته د خپل رب له جانبه ښکاره دلیل راغلی دی نو تاسو پیمانه او تول پوره کوئ او خلکو ته د هغوی شیان کم مه ورکوئ. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. او په ځمکه کې ورانې مه کوئ د هغې له اصلاح نه پس دا تاسو لپاره ډېر غوره دي که چېرې تاسو ایمان راوړونکي یئ. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. او تاسو په هر لار کې مه کینئ چې تاسو خلق ویروئ او تاسو د الله له لارې نه هغه څوک منع کوئ چې په الله ایمان راوړي او تاسو په هغې کې کوږوالی لټوئ. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. او تاسو هغه وخت یاد کړئ کله چې تاسو ډیر لګوئ نو هغه تاسو ډیر کړئ او تاسو وګورئ چې د ورانکارو انجام څنګه و. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. او که په تاسو کې یوه ډله داسې ده چې په هغه شي ایمان راوړی دی چې زه ورسره رالیږل شوی یم او بلې ډلې ایمان نه دی راوړی نو تاسو صبر کوئ تر دې چې الله زموږ په منځ کې فیصله وکړي او هغه تر ټولو بهتر فیصله کوونکی دی. وما علينا